د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د اطلاعات او کلتور او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو مسؤلینو رئیس صاحبانو او کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت پوځي مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل پښتون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د توضیح او تشریح ناستې جوړې شوې. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت پوځي مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل په خپل خبرو کې وویل نو دا قانون تاسو وګورئ چې د عامو قوانینو د نورو نظامونو د قانونونو د جوړولو برخلاف څومره اهتمام پې سوی ده، څومره دقت او غور باندې سوی. دا قانون چې جوړېدو د مشرتابه مقام وزارت امر بالمعروف ته هدایت کړی چې تاسو د خپل قانون لپاره یوه خاکه جوړه کړئ. وایي صاحب البیت ادرا بما فیها، څوک چې یو ځای مسؤل وي د یوې ادارې مسؤلیت ورله غاړي، د هغې ادارې په مخو په اهدافو کې هغه ښه پوهېدای شي. نو د امر بالمعروف له طرفه د دې قانون خاکه جوړه سوي د مشرتابو عالي مقام په هدایت باندې، نو بیا لغو وزارت عدلیه ته وروسته رالېږل سوی. هغه همداراز له ګډونوالو وغوښتل تر څو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د لا ښه پلي کېدو او تر ټولنې رسولو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سره همکاري وکړي. د وزارتونو د رئیس صاحبانو، د وزیر صاحبانو، د افغانستان د اسلامي امارت د پرسونل توجه او همکاري راګرځو چې موږ سره د دې قانون په تطبیق او په دفاع کې مکمله ونډه واخلي. دا د نظام د هر ادارې، د هر وزارت، د هر ریاست دا اخلاقي دنده ده، اخلاقي وظیفه ده چې له نورو ارګانونو سره خپل همکاري او هماهنګي جاري وساتي. ورته مهال د یادو وزارتونو مسؤلینو د کارکونکو عامه پوهاوي لوړېده او ذهنیت جوړونه کې ورته ناستې اړینې وبللې او ډاډ یې ورکړ چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کولو او تر نورو رسولو کې به له هېڅ راز هڅې ډډه ونه کړي. یاد د وی چې د ناستې په ترڅ کې یادو وزارتونو کارکونکو ته د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د یو شمېر مادو د توضیح او تشریح ترڅنګ پر ګډونوالو قانون هم وویشل شو.